عثمان جان ډیره مننه. نن مو لوبه وه زه راغلم ناڅاپه و چې میدان ته داخل شوم چې عثمان په 98 کې ولاړ دی. سنچري درته مبارک وي. قصه وکړه د دې سنچري په اړه او د دې لوبو په اړه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول پختانه صبح خیر راغلی. واقعي خبره ده، یو نوی ایکسپیرینس دی موږ هم دغلته راغلي یو کرکټ ته. نو ښه کرکټ دی، انشاءالله کوشش کوو چې موږ هم انجوی کړو. نو ورکل ډېر زیات سلو دی، نو دغه کوشش چې څومره لاندې لوبه وکړو، پارټنرشپ وکړو د ټیم دپاره، ښه ګیم وکړو چې میچونه وګټو. نو دغه مایند سره بس پلان سره ګراونډ ته ښکته شو، هرلې وکټ یې موټ شوې. خپل هغه سینیارټي چې کوم یو پلیر وي که نه، هغې سره هم لوبه وکړله موږ چې دا میچ وګټو. دې نه مخکې هم دوه میچه بېللو موږ چې کم بیک سټرونګ وشي. او د دې سیالیو په اړه لږ معلومات ورکړه مینه. سیالۍ خو ښه سیالۍ دي، ولې چې دلته چې کوم مینر لیګ کېږي ټول هغه لوبغاړي پکې لوبه کوي. ښه بالران پکې راځي، سار کې سوینګ هم کېږي، نوي بال سره په دواړو اننګزونو کې سوینګ هم کېږي. نو دغه سوینګ سره چې سړی لږ کنټرول شي، وکټ راول کې ځان اوډ نه کړي، نو وروسته کولی شي چې ښه رنزونه وکړي. د دې ټورنمنټ څومره ټیمونه دي او دا کوم ډیویژن دی؟ دا خو ډیویژن بي ورته دوی وایي، کالیفورنیا کې. او ما خپله دا نوی ایکسپیرینس دی، میچ ته راغلي وو. شکیب الله دی مو راباندې چې دلته به موږ ډېر زیات سپورټ یې هم وکړلو. نو هم کوشش کوو چې نوي ځایونو ته ځو، نوی ایکسپیرینس واخلو. اول سنچري مو ولیدل؟ هو اوله بس اول میچ بس راغلو، بس اوله سنچري. زه نو په دې هیله چې ډېرې سنچریانې کړو عثمان جان کور ولر او په همدې بیټ سنچري وکړه. او همدغه خپل میچ بیټونه مې دي، بس هم میچ بیټ هر ځای کې استعمال. نو ډېره مننه. آباد مننه. تا نه هم په خیر راشي، هر کله راشي. Beijo.